تازه د ذبیح الله مجاهد لخوا هیوادوالو ته ډیر لوی زیری اعلان شو. مجاهد د روان کال بودیجه په پراختیايي برخې ته ډیر پام شوی دی. اسلامي امارت وایي چې د وزارتونو او ولایتونو لپاره د روان 1402 کال ټاکل شوې بودیجه د ویشلو په حال کې ده. د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د روان لمریز کال په پراختیايي بودیجه کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی او دغه بودیجه به په بنسټیزو پروژو ولګول شي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد طلوع نیوز ته وویل د 1402 کال لپاره بودیجه لاسلیک شوې ده او د ویشل کېدو په حال کې ده. د ټولو وزارتونو لپاره کافي بودیجه په پام کې نیول شوې او د تیر کال په پرتله یو اړین ګام دا دی چې پراختیايي برخې ته ډیر پام شوی دی. موږ په هر ولایت کې پراختیايي برنامې لرو. سترې پراختیايي پروژې دي د بندونو جوړولو، سړکونو جوړولو او نورو اغیزمنو برخو کې. له دې سره سم اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې سږکال کومې پروژې پلي کیدونکې دي هغه به په لنډه موده کې افغانستان پر ځان بېساینې لور ته بوځي. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وویل کومې پروژې چې د سږکال بودیجه کې په پام کې نیول شوي دي سترې بنسټیزې پروژې دي چې کولی شي هیواد په لنډ وخت کې ځان بېساینې په لور بوځي. د دې ترڅنګ هغه پروژې چې د خلکو د ژوند پورې تړلې دي لکه اوبه او ډوډۍ هغوی ته ډیر پام شوی دی. د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي بیا د روان کال د مالی او پراختیايي پروژو نه رسنیز کول د اسلامي امارت پالیسي بولي، خو ځینې نور بیا ټینګار کوي چې دغه پروژې باید په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو اړتیاو او تعادل ته په کتو پلي شي. د اقتصادي چارو شنونکي شمس الرحمن احمدزي وویل د اوسني حکومت پالیسي پر بنسټ مسؤلین به په ولایتونو کې په پراختیايي پروژو کې د لګښت په اړه کله چې دوی مناسب وبولي اعلان کوي. د اقتصادي چارو شنونکي قطب الدین یعقوبي وویل پراختیايي بودیجه چې اوس په افغانستان کې تنظیم کیږي باید په عادلانه ګټورو او واقعي بنیادونو ډول وي. یعنې په لنډه توګه ویلی شو چې پراختیايي بودیجه باید د ولایتونو اړتیاو په پام کې نیولو سره تنظیم شي او عادلانه وي او دولت یې په سم ډول تطبیق کړي، بیا به راتلونکي کې سمې پایلې ترلاسه کړي. مسؤلین بیا وایي ټولې پراختیايي پروژې دننه په هیواد کې له کورنیو عوایدو او کانونو له لارې تمویلیږي. په دې وروستیو کې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت د 6 میلیارډو افغانیو په ارزښت په بېلابېلو برخو کې د 25 پروژو له عملي کېدو خبر ورکړی او اوس مهال د قوشتېپې کانال، سالنګ لوی لارې، کابل کندهار لارې او لسګونو نورو پروژو سربیره د اوبو مدیریت، روغتیا او کرنې په برخو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پر لوی پروژو کار روان دی.